ننګرهار کې طالبان او پاکستاني ځواکونو پر اغزن سیم سره ونښتل. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مسئ، وخت مو په خیر. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ کې په لومړي ځل طالب ځواکونو د پاکستان د پولیسو په وړاندې سخت او جدي اقدام ترسره کړ. د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لومړي ځل د طالبانو له خولې مرګ پر پاکستان شعارونه واورېدل. ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي دوی په ګوشتي ولسوالۍ کې له ډیورن فرضي کرښه د پاکستاني ځواکونو اغزن سیم راټول کړ او له ځان سره یې راوړ. سرچینه وایي چې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې سیمه کې د تیر په څیر اغزن سیم وغځوي، خو دوی د دې کار اجازه ورنه کړل. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي او پکې دواړه لوري یو بل ته ګواښونه کوي. عام ولس هم پر خاوره د طالبانو د لومړني ننګ ستاینه وکړه. دوی وایي که طالبان د پاکستان پر ضد رښتینی اقدام وکړي نو دوی به هم ترڅنګ ودرېږي، او که برعکس دوی د پاکستان د غلامۍ زنځیر په غاړه ګرځوي، دوی به هیڅ کله ملاتړ ونه کړي. د یادونې وړ ده چې کلونه کېږي پاکستاني ځواکونه د ننګرهار کونړ سرحدي سیمو کې راکټي بریدونه کوي او ورځ نه بلې ته اغزن سیم هم رامخته کړ، خو تر اوسه یې په قاطع ډول چا مخنیوی نه دی کړی. وبلیدل شي چې طالبان څومره په خپل دریځ کلک درېږي او د دې چارې مخه نیسي. ګرانو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټونو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.